السلام علیکم. زما د فیسبوک ملګرو خدای مو راوله، څنګه یاست؟ خیریت یې؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا م سلامت لره، خدای مو غم مه راکړو. دا دې وکړي چې دوستان راسي او موږ خبرو ته څه توجه وکړي. او نن غواړم چې د خپلو هغه مهاجرو وروڼو په اړه چې په پاکستان او ایران کې په دواړو مملکتو کې د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي، نو غواړم د هغو په اړه څه څرګندونې ولرم. دوستانو، تاسو ته ټولو معلومه ده، او نفر چې عمر یې تقریبا در 55 کاله اخواته یې، هغو ته معلومه ده چې د افغانستان غمیزه څنګه پیښه شول، څنګه رامنځته شول، او خلک څنګه مهاجرت یا هجرت ته مجبوره شوله. دوستانو، د نن څخه څه کم 48 کاله مخکې په افغانستان کې د کمونیسټانو د خوا څخه یا د خلکیانو د خوا څخه د شوروي په مستقیم هدایت، د شورویانو په مستقیم لارښوونه، چې هغه وخت د شوروي واکمن یا د شوروي اتحاد واکمن بریژنیف په افغانستان کې یو ناوړه یو توره ورځ یو ناوړه پیښه رامنځته شوله چې د ثور کودتا ورته وایي، یا هغه د دې په اصطلاح د انقلاب په نامه په افغانستان کې دغه یو ټکه راولوېدله چې افغانان یې ټول دربدره کړل، ټول نړۍ په افغانانو ډکه کړه. دوستانو، د دغه در مخه افغانان ډېر ښه د عزت ژوند درلودی، هېچا بل مملکت ته پناه نه وړله، ټول په خپل مملکت کې وه. خو د دغه کودتا وروسته بیا ډېر خلک مجبوره شول چې افغانستان پرېږدي او ترک یې کړي، چې هغه ډېر لوامل یې ډېر وو. په هغې به زه یو لږ بحث وکړم، ډېر بحث نه کوم، چې زما هدف نن یوازې دغه خپلو مهاجرو وروڼو ته دی د راتګ دپاره چې خپلې خاورو ته راسي. دوستانو، کله چې په 1950 کې د ثور پر 8مه ورځ دغه غمیزه رامنځته شوله، زموږ هغه شاهي رژیم یا د داود خان د جمهوریت رژیم چې د شاهي کورنۍ هغه آخري واکمن و، تقریبا د 100 کالو شاوخوا کې د محمدزو د بچي هغه آخري رئیس جمهور و، د هغه پر رانسکورولو یا د هغه په شهادت رسولو چې د کورنۍ د ټولو غړو سره یې شهیدان کړل. په افغانستان کې د غمیزه رامنځته شول، په افغانستان کې د خلکو مال، عزت، جایدادونه ټوله په خطر کې ولوېدله، نو خلک مجبوره دغه ته شول. دوی کله چې دغه د ثور کودتا وشول، تر دغه وروسته په افغانستان کې هغه اشراف خلک یا هغه زموږ مخور خلک یا زموږ مشران چې په افغانستان کې موجود وه، هغه ټوله د دوی د خوا څخه په یوه نوم او بل نوم د فیوډال و خان و، یا په کابل اصطلاح ووایي چې د ملا سید خان په نوم چې دوی لنډه معنا ورته ایښې وه، هغه ملا و سید و خان، یعنې دا درې سره دوی نه وه خوښ. هغه یې ټول هغه مخور خلک، اشراف خلک، د جامعې د ټولنې هغه مخکښ خلک په دغه نامه سره ټوله ایسته کړل، یا د بینه یې وړل، یا درننه ورک چې د هغو مړي ژوندي معلوم دي. نو بیا چې کله د هغو زامن پاته وه یا د هغو جایدادونه پاته وه، بیا د هغو په تقسیم شروع وکړي چې د هغو مځکې و جایدادونه یې ځینې واخیستل، هغه یې پر خلکو باندې وویشل. خپل جایداد چې هغو پدري درلودی، د پلرو د نیکهګانو ورپاته وو، هغه ځینې واخیستل شو. نو خلک مجبوره په دغه وخت کې، خیر خو در هغه وخت له خلکو بیا هم یو څه دغه کول چې دا زموږ خپل خلک دي، افغانان دي، خلکیان چې هر څوک وه بیا هم افغانان وه. خلکو په هغه بیا هم څه نه کوله چې د هغو پر ضد باندې یا تایو حرکت هم وکړي یا جرت وکړي یا د ښار ور پرېږدي. نو کله چې بیا د روسانو مستقیمه مداخله وشول، روسان راغلل، ببرکې راوستئ، په افغانستان کې واکمن کړي. په دغه وخت نه بیا خلک ډېر مایوسه شول، هغه بیا ټول پوه شول چې دغه اوسنۍ غمیزه چې ده د افغانانو نه ده، یعنې د روسانو ده. تر دغه وخته له ځینو خلکو په خپلو افغانانو چې هغه خلکیانو اعتبار درلودی چې دا که نن کې څه راغلي، تحولات راغلي، خامخا به څه خلک مړه شي، خلک به دغه شي. خو په اصطلاح هره بچاګردي یا هر تحول چې دی هغه څه مشکلات لري، نو دا هم د هغو مشکلاتو څخه یو وبولئ. نو کله چې بیا روسانو مستقیمه مداخله وکړل، د هغه 1.5 لک پوځونه افغانستان ته راغلل، د افغانستان ښارونه یې اشغال کړل. بیا نو د هجرت لړۍ ډېره چټکه شوله، یعنې بیخي ډېر افغانان د افغانستان څخه فرار وکړي، چې په هغه وخت کې 4 میلیونه 7 میلیونه
4 میلیونه په پاکستان کې، 3 میلیونه په ایران کې، یعنې 7 میلیونه انسانان د افغانستان څخه داسې والوتل لکه هغه چغوکې چې د یو باغ څخه والوځي، د یو درخت څخه والوځي. تقریبا په هغه وخت کې زموږ نفوس هم ډېر لږ و، یعنې ټول نفوس په د افغانستان دغه 22-25 میلیونه اوس، نو چې هغه څه درېیمه حصه خلک انسانان ولاړ شي، مملکت هم داسې پاتې شو چې بې سرنوشته و، بې میراثه پاتې شو. خیر خو بیا هغه د جهاد برکت و، د جهاد ثمره وه چې الله پاک روسان هم وشرموله. هغه د افغانستان ازادي یې ترلاسه کړله، خو هغه د روسانو تر وتلو وروسته یا د خلقیانو تر واکمني وروسته چې راله، د هغو په باره کې به م یو لږ اشاره وکړم چې هغه هم په هېڅ جنایت تر هغه تېرو کمونیسټانو کم نه وه. هغو چې هڅه جنایت کړی و یا د جنایت یو څه کمي وه، هغه دوی پسې ورته پوره کړله. یعنې نور هم دغه د افغانستان د خلکو د ځورېدلو د رنجېدلو باعث وګرځېدل. موږ فکر کوئ چې د روسانو د وتلو یا د هغه د بچي د ختمولو به افغانان بیرته خپل ښار ته خپل کور ته راسي. نور هم مهاجرتونه ډېر سول، یعنې لږ نه سول، نور هم ډېر سوله. تاسو ته معلومېږي ورونو، که څوک خپل د 100 کاله یو کور پرېږدي، د پلار او د نیکه کور پرېږدي، ګرچې هغه به ډېر خرابه کور وي، ډېر نړېدلی کور وي، خپل وطن وي، دی په هېڅ وجه د خپل کور نه پرېږدي چې بیخي ډېر مجبوره نه سي یا بیخي ډېر فشار نه وي. د خپل مینې پرېښول یا د خپل کور پرېښول دا ډېر زور غواړي. تاسو ته معلومېږي د خپل وطن پرېښول، د خپل کور پرېښول دا هېڅوک نه کوي او هېڅوک نه غواړي چې خپل کور کلی پرېږدي. خو افغانانو د خپل مجبوریت په خاطر، د خپل مرګ د بیرې په خاطر چې دنیا هم ولاړله، مشران هم ځینې ولاړله، مجبوره مهاجرت ته سول، مجبوره و چې ولاړ سي افغانستان پرېږدي. نو دوی بېچارګانو هغه ډېر عمده، اول خو په ټول نړۍ په مهاجرینو لړلې ده. که زه ووایم چې زموږ مهاجر وروڼه په د مسکو شوروي څخه نیولې، بیا ازبکستان و، تاجکستان و، په ټول اروپا کې، استرالیا کې، کاناډا کې، امریکا کې، که درته ووایم چې په میلیونو انسانان په هغه ځایو کې دي. تنه په مسکو کې یو وخت یو چا عیسایه وویل چې 15 لکه افغانان هلته اوسېږي، شاید هغه اوس 1 میلیون هم اوښتي. او ایران او پاکستان خو نو داسې څه چې د مهاجرو دپاره بیخي ډېرې وو، هغه لکه کور په اصطلاح داسې وګرځېدی، ویل دا ډېر موږ سره نږدې وه، نو مهاجر بیخي ډېر ورغله. خو زموږ دښمن مملکتونه چې زموږ تر ټولو دښمنان دي په لومړي سر کې، دښمنان افغانان دوست نه لري، په لومړي سر کې د ټولو چې زموږ دښمن دی هغه ایران او پاکستان دی. یعنې دا د افغانستان هغه قسم خوړلي دښمنان دي چې هغه په هېڅ وجه د افغانانو آرام ژوند یا د افغانانو اسوده ژوند دوی نه غواړي. هر څومره چې کېږي دوی کوښښ کوي چې د افغانانو دپاره ژوند خراب کړي. دوستانو، دغه مهاجر چې اول د واره هلته تلل، یعنې د هغو په ډېر عزت د هغو دپاره هر څه سهولتونه، حتی د دنیا څخه چې کوم ممکنه کېدل، د هغو دپاره په سلهاو کمپونه په کوټه و، پېښور و، پنجاب په سند کې جوړ شول، چې په سند کې بلا نه و، پنجاب په کوټه و، پېښور په دا درو صوبو کې بیخي ډېر مهاجر وو چې حتی د هغو دپاره رقم سهولتونه و، ځایونه برابر شول چې هغه هلته ارام ژوند ولري، حتی راسن هم ورکول کېدی. د دې هدف دا نه و چې دوی د افغانانو دوستانو یا د افغانانو سره ښه کول یا د افغانانو په غمیزه دوی خوابدي وه. د دې هدف یوازې د افغانانو تر مابین بدبختي زېږول، چې افغانان بیرته د خپلو خلکو پر ضد باندې استعمال کړي او افغانان یو افغان په بل افغان ووژي. د افغان خاورو دوی دغه هلته ورسوي چې په افغانستان کې هېڅ زیربنا یا د مملکت یوه لوټه روغه پاتې نه شي. دوستانو، دوی وتوانېدله چې زموږ د دغه خپل منځي بې اتفاقۍ څخه یا د دغه ثور کودتا د شروع وروسته زموږ څخه رقم ناوړه استفاده وکړي او یې هم کړله. خپل وطن مو لوټو لوټ کوي، د بل د ګټو دپاره، د بل د مفاداتو دپاره مو لوټو لوټ کوي. کله چې دوی خپل کار څخه واخلي، په موږ کې ټولې بدبختۍ راغلې، بیا نو دوی هغه دي چې هغه مهاجر چې هغه وخت دوی ته د 3,000 چرګو په ایران او پاکستان کې په لاس ورغلی وو چې د هغه څخه رقم استفاده کول، د هغو بېچارهګانو هغه د 40 کارو کور چې دی هلته خوارۍ کښل دي، زحمتونه یې کښل دي. حتی داسې خلک هم شته چې 48 او 40 کاله هلته کور دی. پلار دی تللی و، پلار یې د 1 کال یا 2 کالو تللی و، هغه اوس بیا زوی درلودی، زوی یې واده کړی، اوس مسیان لري، افغانستان یې تر اوسه لیدلی هم نه دی. یعنې دا 3 نسله زموږ هلته غټ سوه، پیدا سوله،
خپل د مملکت دی پوهېږي هم نه اصلا دی چې وایي زه دغه وطن یم خو بېرته هغه وطن دلته دونې شیرین سو لکه خپل وطن یعنې اوس چې دوی په دغه حال کې د دوی ټول هغه دوی چې هغه مینهګاه ځان ته جوړه کړې ده د 40 کاله کم سیستم د ژوند کولو جوړ کړی دی او هغه بېرته پرېږدي دا ډېر زور غواړي او دوی کوښښ کوي چې په ډېره بې عزتي او په ډېره بې رحمي سره یې راوباسي تاسو پوهېږئ دوستانو دغه د ایران او پاکستان زموږ دوه ظالم همسایګان چې دا په نړۍ کې خدای چاته نه ورکوي یعنې تر ټولو ظالم او ناروا او حتی که درته ووایم چې تر کفارو هم بتره دي زموږ پر افغانانو هېڅ نه رحم نه دی کړی چې هر څونه د افغانان زیریږي هر څونه افغانان دربدره کېږي دی د افغانانو د دغه دپاره خپل وس کوي دا اوسنۍ دغه که موږ تاسې وګورو چې مهاجر د ایران او پاکستان څخه په څه شکل ایستل کېږي دا بیخي د لیدلو هغه حوصله هم په ما کې نشته کله چې پر دغه عمومي میډیا باندې وینم خصوصا د فیسبوک او په دغو شیانو کې افسوس خو څه کوي چې ټول دغه د ژړا دي یعنې چې موږ باید وژاړو او الله پاک ته خواست وکړو چې الله پاک ته مناره واورې د دغه ظالمانو څخه مو خلاص کړي بیخي په ډېر بد حالت کې دي یعنې دغسې حالت چې پر یو مسلمان ورور باندې بل چې هر څونه سخزړی مسلمان یې هغه دغسې نه ورسره کوي خو دوی بیا هم پر موږ هېڅ رحم نه دی کړی زموږ مهاجر چې په رقم زیر سوي دي هغه عمل دی ورسره کړی دی مالونه یې چور سول کورونه یې چور سول جایدادونه یې پاتې سول حتی د کور لوښي او کالي او ګودړان یې لا نه جوړوي دا خو څه کوي چې دی خپل ټکټر او خپله هغه زندګي چې ځان ته جوړه کړې ده ډېر په اطراف کې پراته دي چې هغه غواوې او بزې او رمې یې درلودلې هغه ځینې پاتې سولې خپل کورونه ځینې پاتې سول خپل جایدادونه ځینې پاتې سول چې یو دکان برابر کړی و یا چې یو سرای برابر کړی و ټول شیان یې پاتې سوله په ډېره بې رحمي په ډېره سپین سترګي په ډېر ظلم سره د وطن څخه پسې اخلي حتی پلارو راوښتي اولادونه یې راته پاتې کوچني اولادونه یې راوښتي مور یې راوښتي پلار یې اخواته پاتې چېرې په لاس ورغلی به دی بله موټر ته خېږي در به ډېره راړئ نور د هغه په باره کې هېڅ په کیسه کې هم نه دي چې دا تر شا څه شي لري مننه خان بهي خدای دې ژوندی لره خدای دې غم راکړو همدارنګه په ایران کې که تاسې وګورئ دوستانو د ایران داسې حالت دی د ایران په هر ښار کې چې افغانان په لاس ورځي هغه چیټینګ کوي بیا هلته دوی د اردوګاه په نامه یو ځای لري چې د اردوګاه ډېر بد شرایط هم دي بد ځای هم دی هله چې سره یو ځای کوي بیا نو افغانستان ته راوړي دا یوه خوشبختي د ایران او د پاکستان په مابین کې شته چې ایران ته اکثر هغه خلک تللي دي چې د کار دپاره تللي دي شاید مهاجرو تعداد یې تر پاکستان هم د دې خلکو ډېر خو هغه داسې خلک دي چې نارینه دي د کار دپاره تللي دي چې هلته زحمت او مزدوري کوي بیا افغانستان ته خپل بچیانو ته یې ګوله ګټي نو دوی په لاس یې ورغلي دي بیا هغه راړولي دي تر پاکستان د ایران څخه ډېر خلک راوړي خو دغه یو تفاوت لري چې هلته دغوندې تکلیف هغه نارینه خیر دی نارینه که یو ورځ په اردوګاه وځي شپه په اردوګاه کې تېره کړي فرق نه کوي او داسې نه کېږي لکه د پاکستان د چې ښځې او ماشومان سره جلا سي و دی یې په داسې بې رحمي راواړي نو د دواړو څخه موږ افغانان ښه خاطرې نه لري دا دواړه زموږ دښمن مملکتونه دي هېڅکله د افغانانو ښه والی دوی نه غواړي نو زما د خپلو مهاجرو وروڼو څخه چې هغه په ایران او پاکستان کې اوسېږي یوه هیله او توقع د ورور په شان ده چې هغه متل دی وایي پردی کټ تر نیمو شپو دی بل متل دی چې وایي یا دې د بل په پرتاګه کونه نه پټېږي نو ښه خبره خو تر ټولو دغه ده چې دا زموږ مهاجر وروڼه چې په دغه دوه مملکتو کې دي او د دوی عزت په خطر کې دی د دوی کورنۍ په خطر کې دي په خپله خوښه خپلې خاورې ته راسي انشاءالله خپله خاوره چا رقم سي په هر وطن کې خو حتما یو څوک یو وطن لري یو د پلار نیکه وطن یې شته ګر چې د به نه یې لیدلی خو معلوم دی چې زه په کندوز کې د پلانکي ځای یم په مزار کې د پلانکي ځای یم په کندهار کې د پلانکي ځای یم په هلمند کې همدارنګه په ټول افغانستان کې خپل کور کلي ته راسي خپل وطن ته راسي بیا خپلو د غټو غټو ښارو ته راسي په د ښارو کې انشاءالله د غونډې که خدای کول یو ګولم پیدا کېږي د ځان دپاره چې یو سپکه کیسه برابره کړي چاته کشنک کاروبار د کراچي ګاډۍ څخه شروع بیا نو زه 490 ورسېږي خدای پاک به یې ګولب کښې ورکړي قرار به د ژوند خپله بېرته دلته جوړ کړي نو دوی د دې څخه زما یو هیله او توقع ده چې که د دوی هلته پر دوی باندې څه تېرېږي موږ دغه د دوی په تکلیف هغونې زیرېږو یعنې زه باور وکړئ قسم په خدای تاسې باور وکړئ چې د دغه مهاجرو وروڼو تکلیفونه وینو
دغه د دې زه خو د لیدلو حوصله او طاقت نه لرم هغه ویډیو چې پلی کړم چې په دغه کې دغسې ظلم روان وي یا زموږ پر یو سیاسي باندې یا زموږ پر یو خور باندې دغه تورلنګیان سوټۍ راخستې یا ویي یا بیابکي یا نور مشکلات ورته پیښوي زه خو د لیدلو حوصله هم نه لرم یعنې اصلا کتلی هم نه شم نو ډېر زور غواړي ما ته خپله ډېر زور راکوي نو زما د خپلو ورونو څخه هیله دغه ده چې خپل وطن خپل وطن دی تاسې راسئ بیا که د چا کاروبارونه هلته پاته وه در شا یو شی پاته وه کېدلی شي د پاسپورټ په ذریعه ولاړ شي د خپل کار او د خپل بزنس او د کاروبار چې هلته دی هغه یو طرفه کړي اوس یې پر یو چا باندې وسپاري حتما دوستان څه دغونې شکر دی پاکستان هم د پښتنو کې بلته پښتانه ډېر دي افغانان چې هغه د افغانانو سره خواخوږي لري ټول د پنجابیانو په رقم ظالمان نه دي تر هغو باندې تر هغه وخته چې دی بېرته ورځي د خپل کاروبار د خپل ژوند هغه په تصرف کې ورکړي یا په لاس کې ورکړي بیا ولاړ خپل حساب په تصفیه کې هغه جایداد چې هلته لري د هغه څخه به ځان خلاص کړي بیا په خپل خاورو ته ښه په قانوني توګه دې ولاړ شي په میاشت دوې او درې کې د خپل کارونه فیصله کړي د رانقل دې کړي افغانستان ته دا مې ویله او توقع ده د خپلو ټولو ورونو څخه چې ښه په عزت نور دغه افغانان چې دلته په دې زیریږي یا په دې خوښ شوي دي یا په دې غمجن دي نور زیر نه کړي دوی چې هر څه پر دوی تېرېږي د دوی پر ښځو ماشومانو تېرېږي هغه دلته موږ د دوی سره سم په هغه شکل زیریږو او د حکومت څخه مې توقع ویله دغه ده چې افغانستان شکر دی کوچنی نه دی افغانستان د 50 میلیونو نور ظرفیت لري چې دلته ژوند وکړي دلته خپل خودکفا سي یا دلته ډوډۍ پیدا کړي که موږ تاسې فکر وکړو دغه یو کوشچپه چې موږ فعاله کړو دا 20 میلیونو ته ډوډۍ ورکولی شي 20 میلیونه نفوس ته نور یوازې دغه یوه کوشچپه ډوډۍ ورکولی شي یعنې دونې زراعتي مځکې دي دا 5.5 لکه هکټاره مځکه ده که تاسې فکر ورته وکړئ دا په میلیونهاو جریبه مځکه شوله د حکومت څخه مې دا هیله ده که نور هېڅ په وسه نه کېږي یا هېڅ نه لري پر مؤسساتو غږ وکړي پر نور خیریه او بین المللي مؤسساتو غږ وکړي چې هغه د مهاجرو سره دونې وکړي چې دوی تر خپلو کورو تر خپلې منطقو پورې ښه په پرده او په عزت کې ولاړ شي او انشاءالله سمه د پاره ځای کولی شي چې په یو کوډل کې هم د شپې چرولی شي چې یخ په راځي به یې په د ځان دپاره یو سرپنام خدای کوله جوړه کړي بل مې د حکومت څخه دغه ویله ده دغه په شمال کې چې دا اوس نه بیا د کوشچپې کانال جوړیږي د دغه کانال په شاوخوا چې دا په میلیونهاو جریبه مځکې دي دا بېله کم تبعیضه دغه مهاجر چې د پاکستان او ایران څخه راوړي هغو ته د خپل دغه پر استعداد پر حساب باندې د مځکې ور وویشي هغه یې په ابادولو کې خپل کار وکړي دا به زموږ مملکت مخ ته ولاړ شي هم به ترقي وکړي هم به دغه خلک چې راځي د خپله مشکلاتو څخه چې مخکې هغه مشکلات بې حل شي دا وطن آبادي غواړي دا وطن په دغونې نورو خلکو نه آبادېږي دا وطن ډېر غټ کار غواړي دغه خلکو مهاجرو وروڼو چې په د 40 کاله یا 48 کاله په ایران او پاکستان کې کوم زحمتونه کښلي دي آبادي یې کړي دي دوی په 15 کاله نور هم نه سوی کښلی 50 کاله نور هم دغه آبادي نه سوی کولی خو افغانانو د مجبوریت په خاطر په ډېره کم مزد سره په ډېره کم مزدوري سره هلته کارونه وکړل شاکه کارونه یې وکړل هغه ډېر خشرهکاري چې هلته وی یعنې هغه تکلیفي کارونه وه ټول دغه افغانانو وروڼو هلته وزغمل د دې دپاره چې هلته یو ورځ ارامه تېره کړي د افغانستان حالات په هغه نورمال شکل نه وه دا یو خو به اوس شکر دی بیا هم الحمدلله د افغانستان کې لوږه ډېره ده وچکالي ډېره ده هر څه دي خو دا یو غټ شی چې موږ لرو هغه یو امنیت دی امنیت شته تاسې پوهېږئ دوستانو چې په امنیت کې چې په ناامني کې هېڅ هم نه کېږي چې هر څه لرې ټول دنیا هم ستا یې نه شي کولی په امنیت کې هر څه کولی شي که وچه ډوډۍ هم وخورې زړه به دې نور نه وي په هوا چې زما سره به څه عمل کېږي نو په افغانستان کې د یو امنیت شته د امنیت په شتون کې انشاءالله که خدای کوله دغه وطن آبادي هم ترسره کېږي د ځان دپاره یو خپله زندګي او کاروبار جوړېدلی هم شي نو که دولت دغه د کوشچپې مځکې دغه خپلو مهاجرو وروڼو ته په ښه سهولت سره ورکړي پر کورنۍ باندې د نفرو تعداد پر سر باندې چې هغه هر څونه نفر یې دا ور وویشي هلته به کلي جوړ شي هلته به آبادۍ وشي هلته به انسانان میشته شي انشاءالله خدای کولی چې دوی میشته کېږي دوی خپل ځان ته کورونو سرپناوي جوړوي بالا به نومونه هم راسي د کښتو وخت به هم راسي د کوشچپې کارونه به نور هم مخته ولاړ شي خلکو ته به اوبه هم ورسېږي مځکو ته دا به ډېر غټ د افغانستان د ترقۍ دپاره یو غټه خبره وي که دولت دغسې ورسره وکړي زما ښه په یاد دغه د
مرجعو نه د علي مځکې چې تقسیمېدلې ده چې امریکایانو د بغراوې وکښلې د ولې وکښلې حتی دغه مځکې خلکو ته موتې ورکړلې پر هغه سربیره دوی ته تر 5 کالو پورې غذایي مواد هم ورکوله د دغه هغه وخت دوی ناکیل بلل د ناکیلو په نامه باندې وه دغه د مرجعو د نادالیو د دغو خلکو چې د مځکې پرمې هغه وخت تقسیم شولې جیش جریبه پرمه هر چاته ورکول پر کور باندې چې د افغانستان ټولو وګړو ته یې ورکړه د هزاره څخه نیولې حتی هندوانو ته هم ورکړې د هندوانو په نامه هلته یو بلاک و هزارهګانو ته هم ورکړې چې ټولو ته یې ورکړلې نو دغه مځکو الله پاک دوی ته داسې کړي چې هغه هره نمره زموږ د دغه کندهار د باغاتو د انګورو در باغو هغه ډېر قیمت پیدا کړي خلک پر ماړه سوله او ښه ښه کښتونه یې کول یوازې دغه د مځکو د دغو ساحو پنبه د هلمند د غوړیو فابریکې ته راتلله چې ټول دغه تقریبا د 10 ولایتو دغه غوړي خوړل نه خلاصېدله یعنې نو هغه مځکې دوی ته 10 کاله یې دوی ته غذایي مواد تر هر څه پورې ورکړله زما په یاد دغه د دوی په دغه زیتون غوړي و د شیان هلته دوی ته ورکول ټول کندهار د دوی په غوړو چې دوی تر هغه وخته د ناکیلو په شیانو چې پر دوی ډېره بیا خرڅوله د کندهار خلک ورتلل بیا راوړل چې خرڅول نو دولت که هغه په وسه نه ده پوره چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي یا خلکو ته غذایي مواد ورکړي دغه خو کولی شي چې دغه مځکه چې خپله د الهي مځکه د الله پاک دغه افغانانو ته په تحفه کې دغه وطن ورکړی دی موږ دلته پر اوسېدلي یو د دغه مځکې د خلکو ته وروویشي او خلک پر دغه مځکو باندې مشته کړي هم به د وطن آباد شي تاسې به ګورئ ورونو که موږ دغه د کوچچپې شاوخوا مځکې آباد چې کړو دا په ډېر غټ قوت سره آبادېږي دا په میلیونو انسانان غواړي چې هلته مشته شي دا مځکې آباد کړي تاسې به وینئ چې زموږ زراعتي شیان به ټوله منځنۍ اسیا ته ځي یعنې خلاصیت بیا نه افغانستان خو څه کوي ټوله منځنۍ اسیا به زموږ سره آباده شي یعنې زموږ صادرات به هلته ځي زموږ زراعتي صادرات به هلته ځي نو دغه مې تقاضا د حکومت څخه ده د خپلو مهاجرو وروڼو څخه یو وار بیا هیله کوم چې راځئ خپل وطن ته ډوډۍ ورزق الله پاک راکوي د لوږې هېڅوک نه مري دلته چې موږ اوسېږو موږ هم په داسې حالت کې نه یو چې موږ نو اوس بیخي په هر څه ماړه یو موږ هم 100 مجبورانې لرو راسې دغه مجبورانې تاسې هم د دې 3 وخته یاست که خدای کوله تاسې در موږ ډېر بیداره یاست بیداره په دې خاطر چې تاسې هلته ډېر زحمتونه ګاللي ډېر د زحمت ژوند مو تېر کړی دی او کاروبار مو زده کړی دی دکانداري مو زده کړې ده تجارت مو زده کړی دی زراعت مو زده کړی دی راسې هغه د خپل وطن کې دلته پلی کړي په خپل وطن کې دا کار وکړي انشاءالله تاسې د کار خلک یاست تاسې د خپلو مجبوریتو څخه هلته هر څه کړي دي دلته به رزق الله پاک را رسي خدای به مو ساتي د خپلو وروڼو سره باید دغه تشویش به نه لرئ چې ستاسې ښځې ته ستاسې کوچني ته ستاسې ماشوم ته څوک ضرر در ورسوي یا تا ته ووایي چې نیمه شپه دروازه در ټکوي چاپه درته وایي چې نور نو ته وځباله زه خو هم که تاسې راسئ روحي ارامتیا هم پیدا کوي تاسې بلته ډېر وسه یاست ډېر به خوشحاله یاست دغه یول وږه به وي دربدري به وي هغه موقتي ده یعنې دایمي نه ده هغه هم که خدای کوله که حکومت مهربانه شو دغه ناره یې واورېدل تاسې چې د مځکې در وویشلې د اول فصل سره به ستاسې ژوند بیا سم وي تاسې به په افغانستان کې هر څه لرئ نو نور مو نو دغه خبرې وې د ورور په شان یې ستاسې د ورور چې ما خپله توصیه درته وکړل د خپل ورور په شان یې خپل وطن وایي ګل وطن نو خپله خدای مو دې بې خپلې خاورې نه کوي الله پاک مو دې په خپله خاوره کې وساتي خدای مو دې د دغه همسایګانو ولاسته نه احتیاجوي زه هم الله پاک مو هېڅ نامرد انسان ته مو احتیاجوه که حتی ورور هم وي خدای مو دې د نامردو د احتیاجه وساتي دا چې همسایه دې نامرد وي همسایه دې دغسې ظالم یې تر کفر بدتر وي لکه زموږ افغانستان دغه 2 همسایګان چې دي ګرچې زموږ سره کمونیسټانو ډېر بد وکړل چې د زموږ شمالي ګاونډیان کمونیسټان وه افغانستان د دوی د لاسه برباد شو خو فعلا که موږ هغه مقایسه کړو د هغو 10 واره پر دوی باندې بدا وکړي 10 واره پر دغه ایران او پاکستان هغه زموږ شمالي ګاونډیان ښه دي د هغو څخه هېڅ نوع ضرر موږ ته نه دی متوجه چې موږ د هغو څخه په عذاب یو حتی دوستي هم داسې دوستي ده چې تر دوی باوري ده یعنې تر دغو دوو مملکتو خو هېڅ شی په باور نه دي تاسې وینئ چې دا اوس نن مې واورېدل چې 2 نفره بیا افغانان په ایران کې اعدام کړي وو نو الله پاک مو د دغو د احتیاج خلاص کړي خدای پاک مو خپل وطن را جوړ کړي ستاسې څخه نړۍ مننه کوم چې تر اوسه مو زموږ دغه خبرو ته غوږ نیولی و یا مو واورېدلې که څه سوال مال درلودی ما خو نه دي کتلي دا کومنټونه چې دا خلکو ته جواب ورکړم یا څه ویلي دي ولې د لای په مابینځ کې هغه نشي کېدلی
نو که بیا سوال زه به وګورم که څه خبره وه یا اوس غواړي څوک یې پوښتنه وکړي سوال وکړي پکې به زه څه نور توضیحات هم ورکړم که نه نو تاسې ټولو ته به ښه شپه غواړم تقریبا دا چې اوس 11 بجې دي ښه شپه ولرئ ښه وخت ولرئ دعا ټوله وکړئ چې نور موږ افغانان د هر چا د احتیاج خلاص کړي او یوه دعا بله وکړئ چې موږ ته په داخل د افغانستان کې الله پاک دغه خپل حکومت پر موږ مهربانه کړي دغه د ولس غوښتنې د ولس سره داسې ژوند وکړي لکه د خپل ورور غوندې دا ولس خپل د ځان وبولي ولس خپل رعیت وبولي الله پاک یې پر موږ مهربانه کړي او دغسې د خپلو مهاجرو وروڼو چې راځي هغو غېږه ورته خلاصه ده د ټولو افغانانو غېږه ورته خلاصه ده او حکومت هم پر مهربانه چې دغه مځکې ورته تقسیم کړي او په ښارونو کې دغه ځینې ښارګوټ چې د مهاجرو دپاره وه هغه مځکې هم قرار ورته تقسیم کړي ورې کړي په هغو کې هم وګورئ ستا په هر مملکت کې د مهاجرینو دپاره ښارګوټ جلا سوي وو خو هغه ورتسلیم سوي نه وې نو اوس دغه یوې له بله ده چې دوی اول د واره راسي پر هغه باندې خپل کور آباد کړي خپل کور جوړ کړي ستاسې څخه نړۍ مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واست نور مو وخت نه نیسم تاسې ښه وخت ولرئ ښه شپه ولرئ الله پاک چې افغانان د هېڅ مملکت نه احتیاج کوي ډېره مننه خدای په امان